السلام علیکم زما خوږو شاګردانو سهار مو په خیر. وعلیکم السلام استاد جی ستا دې هم سهار په خیر. ښه احمده زه تا نه نن یو پوښتنه لرم، یو نه چې دوه درې پوښتنې لرم، نو هغې پوښتنو ته به ته ماله جواب راکې. سمه ده استاد جی چې ته څه مانه پوښتنه کې انشاءالله زه به درته جواب در کوم. زه د پلار یو زوی یم. ولې دا نور چېرته دي چې ته یو دانه راغلی؟ دا نور به دې مې راوستي وو که نه؟ استاد جي نور مې لا اوسه پورې د مور د خېټې نه دي راوتي، د مور په خېټه کې هګۍ اچوي. ښه دا هر څه پرېږده، زه تا نه دوه پوښتنې لرم. ښه احمده ته به ما سره وعده کوې چې په ټول عمر کې به سګرټ نه څښې؟ صحیح ده استاد جي نه به یې څښم. او بله پوښتنه مې دا ده چې جلکیانو پسې به په کوڅو کې نه ګرځې؟ نه به ګرځم استاد جي زه د پلار یو زوی یم. او بله پوښتنه مې دا ده چې جلکیانو سره به انډیوالي هم نه کوې؟ سمه ده. نه به کوم استاد جي جلکیانو سره انډیوالي ولې کوم؟ زه د پلار یو زوی یم. او اخرنۍ پوښتنه مې دا ده چې په وطن به ځان قربانې؟ ما قربان کو ځان استاد جي، نه به جلۍ سره انډیوالي کوم، نه به سګرټ څښم، نه به جلکیانو سره ګرځم، او په اخره کې زه د پلار یو زوی یم. د دې نه خو مرګ ښه دی.